السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن د 14 درس څلورمه برخه ده. عنوان په لمانځه کې د جار او مجرور پیژندنه ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. سورة یوسف دوهم نمبر آیت ده. ترجمه دست بشک مو قرآن په عربي ژبه نازل کړ چې تاسو پوه شئ او عقل وکاروئ. زموږ او ستاسې هدف د دې برنامې نه دا ده چې د قرآن ژبه زده کوو، عربي ژبه زده کوو، تر څو موږ وکولی سو چې کله د قرآن تلاوت کوو او یا د قرآن تلاوت ته غوږ نیسو، د قرآن په معنا پوه سو او په قرآن کې تدبر وکړو. نننۍ موخې مو څه دي؟ په لمانځه کې د جار مجرور پیژندنه ده. کله چې موږ لمانځه ته درېږو، رکوع ته ځو، وروسته له رکوع نه چې کله درېږو موږ وایو ربنا ولک الحمد یا لک الحمد، او تشهد کې کینو. موږ څنګه کولی شو چې دلته جار مجرور وپېژنو؟ په لمانځه کې د جار مجرور پیژندنه ده. تېر درس ته بیا لنډه کدنه. جار څه ته وایي؟ د جر حرف ته وایي. مجرور څه ته وایي؟ هغه اسم دی چې د جر حرف وروسته راشي، حالت جر وي، هغه ته اسم مجرور وایي. موږ کله چې لمانځه ته درېږو په لمانځه کې وایو چې سمع الله لمن حمده ربنا ولک الحمد. نو زه اوس له ځانه پوښتنه کوم چې ایا دلته جار او مجرور شته؟ او دلته جار او مجرور شته. د کوم یو جار مجرور دی؟ لکه ما څنګه وپېژندل؟ دا دوه کلمې دي څنګه راغلي. لومړی کلمې ته چې وایم حرف وایم. لا موږ ویلي وو چې حرف هغه کلمه ده چې په تنهایي معنا نه ورکوي، نو دې ته حرف جر وایم. څنګه پوه شم چې دا حرف جر ده؟ لا زه به راسم د جر حروف او جدول ته. ګورئ دلته با، تا، کاف، لام. ما پیدا کړو لام شی ده. موږ وایو چې لام کله کسره اخلي کله فتحه. زه به درته مشخص کړم چې ما پیدا کړو معنی شی ده لپاره. اوس راځم دا پیدا کړو دا چې سو دا جار سو. جار څه معنی؟ حرف جر. او وروسته له دې چې هر اسم راځي هغه حالت جر وي. نو دلته چې دا کا ده، دا کا نکته ضمیر ده. موږ وایو چې نکته ضمیرونه دوه حالت لري، حالت نصب یا جر. اوس دلته چې ده حالت جر ده. ولې حالت جر ده؟ چې وروسته له حرف جر نه راغلی. دا دواړه سره یو ځای کې څنګه ویل کېږي؟ لکه. دا اوس څنګه موږ ترجمه کوو؟ ستا لپاره بل سلایډ ته ځو. موږ چې کله په تشهد کې کینو موږ څنګه وایو؟ التحیات لله والصلوات والطیبات السلام علیک ایها النبی ورحمة الله وبرکاته السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. نو اوس دلته زه له ځانه پوښتنه کوم چې دلته جار مجرور شته که یا؟ او دلته جار مجرور شته. دلته شی ته دلته کسره نه ده راغلې. زه به دلته کسه ورکړم. دا یو لله یو جار مجرور. بل چیرې ده؟ علیکه دا دوهم جار مجرور. بل راځم علینا دا دریم جار مجرور. وعلى عبادی دا یې څلورم جار مجرور. موږ وایو چې جار څه ته وایي؟ حرف جر ته وایي. او مجرور څه ته وایي؟ هغه اسم ته وایي چې د جر حرف وروسته راځي. دلته یو جار مجرور اخلم. دا جار مجرور ته ما څنګه وپېژندل؟ ګورئ لومړی حرف جر ده علی، او بل شی ده که. علی چې سو دا حرف جر سو. ما څنګه وپېژندل چې دا حرف جر ده؟ دا ما د جر حروف له جدول څخه وپېژندل. ګورئ دلته ده با، تا، کاف، لام، واو، من، فی، عن، علی. اینې پیدا کړو. دا شی ده دا د جر له حروفو څخه ده او معنی شی ده پر یا باندې. وروسته له دې چې د هر اسم راځي هغه ته شی ده، هغه حالت جر ده. خو دا کات شی ده، دا خو دا نښتې ضمیر ده. په دې اړه ما مفصلا معلومات ورکړي دي. هر هغه څوک چې د نښتې ضمیرونو درسونه نه یې کتلي نو هیله ده چې د مضاف او مضاف الیه درسونه دې وګوري. ما د نښتې ضمیرونو جدول جوړ کړی. که چې فتحه ولري تاسو معنا ورکوئ. ضمیر هغه کلمه ده چې د اسم پر ځای راځي او د اسم له تکرار څخه مخنیوی کوي. دا خپله اسم ده. اسم هغه کلمه ده چې په تنهایي معنا ورکوي او په زمان پورې تړاو نه لري. تاسو معنا ورکوئ. نو دا دواړه سره یو ځای کې دا څنګه وایي کېږي؟ علیکه، یعنې پر تاسو. د نننۍ درس لنډیز په لمانځه کې موږ وکولی سو چې د جار مجرور پېژندنه وکړو. نو له ټولو څخه مې دا هیله ده چې
دا دعا چې موږ په لمانځه کې وایو اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تیر درسونه وګورئ شاید دلته مضاف الیه سته یا جار مجرور سته، نو تاسې کولی شئ چې جار مجرور یا هغه تیر ګرامر چې تاسې ویلی دلته مشخص کړئ. بیا هم که چیرې تاسې کومه پوښتنه درلوده کولی شئ چې ماته کمنټ کې ولیکئ. یادونې زموږ د قرآن کریم آیتونو ګرامري تحلیل ده. وخت به له 5 تر 10 دقیقو پورې وي. منبع به قرآن کریم خپلې ټولې یادونې او پوښتنې په کمنټ کې راته ولیکئ. نننی درس همدلته پای ته ورسېد. تاسو ته ښه وخت غواړم. په دعاو کې مه هېروئ.